أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند دویشتمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره یویشتمه فته کې زموږ قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د خندق د محاصرې په ورځو کې یوه ورځ ټولو مشرکانو یو ځایي هجوم پر خندق وروړی او غواړي چې تر خندق ور واوړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د خندق په دفاع داسې مشغوله وه چې حتی د مازدیګر لمونځ ځینې قضا سو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موجودو اصحابو کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نو ادا کړی. اوس ماښام و، د مازدیګر لمونځ د ډېرو مشغولتیا په سبب قضا سوی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نفر سره یو ځای کړه چې لمونځ ځینې پاته سوی و. پس له اودس تازه کولو یې اول د مازدیګر لمونځ په جماعت ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. او دا د قضایي لمانځه طریقه ده. که د یو چا څخه لمونځ قضا سو، نو به تر هغه بل وروستني لمانځه د مخه اول د قضا سوي لمانځه قضا راګرځوي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره اول د مازدیګر لمونځ ادا کړي او بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په قضا کېدو ډېر خفه سو، تر داسې اندازې چې مشرکانو ته یې شرا وکړه. تاسو ته معلومه ده چې رسول الرحمه صلی الله علیه وسلم هیڅ کله و چاته شرا نه کول، مګر په دغه ورځ یې و مشرکانو ته شرا وکړه. امام بخاری د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وویل: الله جل جلاله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور ورډک کړي چې موږ یې تر لمر لوېدو پورې د مازدیګر د لمانځه څخه مشغوله کړو. د امام شافعي او امام احمد رحمهم الله په مسند کې راغلي دي چې مشرکانو په خپلو حملو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن د لمانځو څخه مشغوله کړي او بیا یې ټوله یو ځای ادا کړه. امام نووي رحمه الله د دغو احادیثو د تطبیق دپاره وایي چې د خندق محاصره یوه ورځ نه بلکې څو ورځې وه. نو په ځینو ورځو کې هغسې پیښه سوې ده او په ځینو ورځو کې دغسې. او د دغه ځای څخه موږ ته رامعلومیږي چې د مشرکانو دغه کوښښ چې تر خندق ور واوړي او د مسلمانانو دغه پرلپسې پیرې او د مشرکانو منع کول څو ورځې سوي دي. مګر دا چې د دوو لښکرو په مابین کې خندق حائل او جلا کوونکی و، نو مخ په مخ او خونړی جنگ نه دی پیښ سوی، فقط د غوښې ویشتل کېده. او دغه د غوښې په ویشتلو کې د دواړو طرفو څخه فقط د ګوتو په شمېر څو نفره وژل سوي دي، چې 6 یې د مسلمانانو څخه وه او 10 نفره یې د مشرکانو څخه وه، چې د مشرکانو په جمله کې 2 نفره په توره وژل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې محاصره ډېره شدیده او ډېره دوامداره ده، نو یې داسې اراده وکړه چې دغه ډلې سره ماتې او متفرقې کړي. دغه مقصد دپاره د غطفان و مشرانو ته چې عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف نفر ولېږل. یوازې غطفان د کفارو په لښکر کې 4,000 نفره درلوده، یعنی تقریبا د کفارو نیم لشکر د غطفان څخه جوړ و. نو کچيري هغه بیرته ولاړ شي
لکه د کفارو نیم لشکر چې ولاړ شي او په کفارو کې بې اتفاقي جوړېږي. نو دغه د غطفان و مشرانو ته نفر ورغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې ستاسو سره وویني. هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په لیدلو او ملاقات کولو راضي شوه. اوس نو عیینه ابن حسن د نورو 4 نفرو مشرانو سره د مسلمانانو وضعی ته ورغله او د کفارو په پټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره د بیرته تګ په باره کې خبرې کوي چې تاسو ولاړ شئ موږ او قریش سره پرېږدئ. هغه ویل څه دي موږ بیرته ځو مګر د دغه رجوع په مقابل کې موږ ته څه شی راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مدینې منورې د میوو سره حصه درکوو. هغه ویل یا د یو کال د پاره به د ټوله مدینې میوې راکوي، یو کال به د مدینې ټول حاصلات موږ وي، نو موږ بیرته ځو. غطفان پوهېده چې دلته زموږ اوسېدل فایده نه کوي، مسلمانان په خندق ساتل شوي دي او موږ اصلا د غنیمتو دپاره راغلي یو، نو که دغه غنیمتونه مفت او بې له جنګه په لاس راسي دا خو ډېر ښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل د یوه کال د میوو 3 حصه درکوم او تاسې به ځئ. هغه وویل یا بحث روان وو، څو په آخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به دوی ته ورکوي او دوی به ځي. د احزابو څخه به جلا کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عیینه پر دغه اتفاق وسو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه اتفاق صحیح دی په دې شرط چې انصار یې قبول کړي، ځکه میوې د انصارو د باغو او د هغو ملک دي. که د انصارو نه وه خوښه بیا نو اتفاق نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه راوغوښتل چې دغه 2 نفره د انصارو مشران وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیینه په حضور و دوی ته حال ووایه او ویې فرمایل د دې دپاره چې دغه د کفارو ډلې او احزاب سره وپاشم، نو مې د غطفان د مشرانو سره موافقه وکړه چې د مدینې منورې د یوه کال نیمې میوې به و دوی ته ورکوو او دوی به دغه احزاب پرېږدي او ځي به. تاسې څه وایاست؟ انصار وویل یا رسول الله که دغه وحی وي د الله جل جلاله د طرفه په دغه سره امر شوی وي پر سر او سترګو مو قبول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل یا وحی نه دي. بیا انصار وویل یا رسول الله په دغه کار کې ستا میل او رغبت ستا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بلکې دا جنگ او حیله ده، زه دا کار کوم خو په خوښ نه یم. انصار وویل یا رسول الله که دا فیصله د وحیو په واسطه وي موږ یې پر سر او سترګو منو، که وحی نه وي ستا میل او غوښتنه دغسې وي بیا هم موږ ستا رضا او خوښي غواړو، او که چیرې دا د جنگ او حیلې موضوع وي نو یا رسول الله په والله دغو کسانو یعنی غطفان هغه هم ناست او دا خبرې اوري. نو ویل موږ او دغه قوم پر شرک وو او د بوتانو عبادت مو کاوه، خو دوی دا طمع نه درلوده چې د مدینې منورې یوه دانه خرما هم وخوري بې له مهمانۍ یا په رانیولو. اوس چې الله جل جلاله موږ په اسلام سره مکرم کړو او په تا سره معزز کړو، اوس و دوی ته زموږ مالونه ورکو؟ په والله بل شی به نه کو ور بې له تورې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی رایه خوښه کړه او ویل کم وخت چې ما ولیده چې ټول عرب تاسې د یوې لنډۍ څخه ولي، نو دا داسې یو کار و چې ما ستاسې دپاره کاوه. او بیا یې وعیینه ته مخ ور واړاوه، ویل یا عیینه تا واورېده اتفاق نشته. عیینه په تعجب کې سو چې دا عجبه قوم دی، دا خلق محاصره دي او د هره طرفه پر دوی تکالیف دي او دا د دوی جواب دی. نو پوه سو چې دا قوم په اسانۍ سره نه تسلیمیږي. اوس چې د غطفان سره صلح او اتفاق ونه سوه، عیینه بیرته د کفارو لشکر ته ولاړی او د هغو سره پاتې سو. د کفارو د طرفه محاصره نور هم دوام لري او مسلمانان هم د خندق څخه همیشه دفاع کوي.
د دفاع څخه مقصد دا دی چې اصحاب کرام د خندق پر یوه طرف دي، د خندق د یوه سره تر بله سره تګ او راتګ کوي، او هر وخت چې کفار تر خندق د اوښتلو کوشش کوي دوی یې نه پرېږدي، په غوښو یې ولي، په ډبرو یې ولي. دا پیره همیشه او پرله پسې وه. د بلې خوا لوږه او غریبي ده. که څوک ډېر ستړی سي دا ولاړ سي چې یو څه راحت وکړي او نور نفر یې پر ځای ودرېږي او دفاع کوي. ورونو تاسې راسئ دغه حالت پر خپل ځان فرض کړئ. مثلا موږ 300 نفره د ولې پر یوه طرف ولاړ یو او د ولې پر هغه بل طرف زموږ دښمن چې 10,000 نفره دی راته ولاړ دي، کوشش کوي چې تر ولې راواوړي او موږ ووژني، خو موږ یې ورا اوښتلو ته نه پرېږدو. نو څونه به ستړي یو او څونه به ځغلو او تر کومه وخته به دفاع کوو. ورونو تاسې د مسلمانانو خاصتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال لږ وسنجوئ او دغه کار یوه ورځ نه و. مشرکان په فکر کې دي چې څنګه تر دغه خندق ورتېر سي. کفارو ته بې له دې څخه چې یو د دغه دوو کارو وکړي بله لار نه ده پاته. هغه دا چې یا به د بني قریظه یهود د دوی سره کومک کوي، د هغو د لارې به مشرکین مدینې منورې ته داخلیږي، یا به داسې لار پیدا کوي چې تر دغه خندق ور واوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3,000 نفره دي دا په شروع کې، او د قریشو سره 10,000 نفره لشکر ورسره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې ټول نفر دی د شمال و طرف ته چې هلته خندق دی ولاړ وي، څوک دې نه پرېږدي چې تر خندق ور واوړي. ځکه دا امکان شته چې ځینې مشرکان دي مسلمانان په بله منطقه کې مشغوله کړي او ځینې نور دې تر خندق ور واوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ټول د خندق ساتنه کوي او د کفارو د رااوښتلو مخ نیسي. هلته ابو سفیان فکر وهي چې څه باید وکړي، خو د ځان دپاره اسانه لار دا وبلل چې د بني قریظه یهود کومک ورسره وکړي. که دغه یهود کومک ورسره وکړي او لار ورکړي د ابو سفیان مشکل حل سو. ابو سفیان په دغه باره کې فکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه و یهودو ته نفر ورلېږل چې لکه څرنګه چې معاهد کړی دی خپل طرف ساتي، او په عین حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو حرکتونه هم تر نظر لاندې نیولي وه چې کم فرق او تغییر خو نه دی پکښې راغلی، او د مسلمانانو هغه ضعیفه کسان چې په مدینه منوره کې پاته وه لکه ښځې، کوچنیان، سپین او ضعیفه خلق، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راټول کړي وه او په داخل کې د مدینې منورې د هغو د حفاظت لپاره په یوه قلعه کې سره یو ځای کړي وه. ځکه که په پاشلو او متفرقه کورو کې وي دا امکان شته چې څوک دې حمله پر وکړي، خاصتا چې نر ټوله دلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو د مسلمانانو ښځې او کوچنیان ټوله په یوه قلعه کې وساتل شوه. نر څوک نه دي ورسره بې له هغه سپین ږیرو ضعیفو خلقو، هغه چې نه جنګ کولی شي نه د خندق ساتنه، چې په دغه ضعیفو خلقو کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هم و. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر چې په دغه وخت کې عمر تر 80 کلو زیات او ډیر و. هلته ابو سفیان دا فکر وکړي چې د مدینې منورې د یهودو سره د خبرو دپاره ښه لار دا ده چې په خپله یهود خبرې ورسره وکړي، چې مقصد یې هغه د بني نظیر یهود وه چې د مدینې منورې څخه لږ موده مخکې ایستل شوي وه او اوس د ابو سفیان سره په دغه لښکر کې موجود دي. لکه مخکې چې مو درته وویل چې دغه احزاب هم دغه د بني نظیر یهودو سره راټول کړي وه. نو ابو سفیان د بني نظیر د یهودو مشر او رئیس حیی ابن اخطب چې اوس د خیبر د یهودو مشر او رئیس دی او د مشرکانو سره په دغه لښکر کې ملګری دی، د دې دپاره انتخاب کوي چې دی ولاړ شي او د بني قریظه د یهودو سره خبرې وکړي، او هغه په دې راضي کړي چې د مشرکانو لښکر ته لار ورکړي چې مدینې منورې ته داخل شي. حیی ابن اخطب د بني نظیر د یهودو لوی مجرم لکه هغه شامار چې په خپل غار کې پر له اوړي او په دې انتظار وو چې کله به خپل زهر د مسلمانانو په بدنو کې توی کې، په ډېر شوق د بني قریظه د یهودو د کورو پر طرف ورهیسو. څو د کعب ابن اسد القرظي
چې د بني قریظه د یهودو مشر او رئیس و قلا ته ورسېدی. کعب ابن اسد هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دا عهد لیکلی او امضا کړی دی چې کچېرې د علیه الصلاة والسلام د یو چا سره جنگ وو د بني قریظه یهود به د علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو کومک کوي، چې دا بیان مو په تفصیل سره مخکې درته کړی دی. اوس حیی ابن اخطب دغه کعب ابن اسد دروازه ور وټکول. کعب چې پوسو چې حیی ابن اخطب دی ول دروازه مور خلاصوي. زه خبرې نور سره کوم. حیی نارې ور وهي وایي زه ستا څخه شی نه غواړم، فقط دغه زما خبرې واوره. کعب ویل نه غواړم چې خبرې دې هم واورم. حیی بیا هم نارې ور وهي. کعب پوهیږي چې د ده مقصد څه دی، پوهیږي چې لار غواړي، مګر کعب دغه غدر او خیانت د نتیجې څخه بیریږي. خو حیی ابن اخطب ورته ټینګ دی وایي ته زما خبرې واوره، خبرې را سره وکړه، بیا چې ستا خوښ وي هغه کار وکړه. کعب وایي نه ستا خبرې اورم نه زه خبرې در سره کوم، بیریږم چې زما آخر او نتیجه به هم داسې سي لکه ستا چې د مدینې منورې څخه وایستل سوې. ورونو اوس به دغه یهودو د رواج او اصطلاح په باره کې یو څه معلومات درکم. هغه دا چې دوی لکه عرب په فصیحه عربیه خبرې کولې، د عربو لباس یې اغوستی، ځکه دوی په مدینه منوره کې په 100 کلونه تیر کړي وه، ژبه یې عربي وه، که څه هم سوریاني یې زده وه خو خبرې یې په عربي کولې. د عربو پر قسم یې اشعار ویل، عادات او رسومات یې د عربو وه. نو حیی ابن اخطب د پیغور پر قسم ورته وویل دا چې ته زما سره خبرې نه کوې د هغه سبب دا دی چې ته بخیل یې، ته بیریږې چې زه به ستا هغه یوه ګوله ډوډۍ در څخه وخورم چې تا د ځان دپاره ایښې ده. دغه پیغور پر کعب تاثیر وکړي، ځکه دوی هم لکه عرب پیغور یې نه قبلاوه. ولرای ولی بیا به عرب وایي چې زه بخیل یم. نو حیی قلا ته وردنوتی او ویل زه غواړم چې د بني قریظه د نورو مشرانو سره هم ووینم. خیر هغه نور مشران هم راټول شوه، که څه هم کعب دغه اجتماع نه غوښته مګر د مجبوریت په سبب یې دا کار وکړي. حیی ابن اخطب د بني قریظه د مشرانو سره کښېنستی او ویې ویل یا کعب ما عزت او شرف درته راوړی دی، د قریشو مشران او سرداران مې درته راوستلي دي، غطفان او د هغو سرداران مې درته راوستلي دي، بنو سلیم او د هغو رئیسان مې درته راوستلي دي. دغسې د عربو نورې قبیلې ور یادوي او وایي 10,000 فوج او لښکر مې درته راوستلی دي، دغه ټولو زما سره عهد او وعدې کړي دي چې تر هغو به نه ځي چې محمد او د هغه ملګري ختم نه کړي. محمد څه فایده در رسوي؟ دغه قبیلو ته وګورئ. کعب ابن اسد ورته ویل والله ما ته دې ابدي ذلت راوستلی دی، داسې اوریځې دې راوستلي دي چې اوبه یې توی شوي دي، په هغې کې تالنده او برېښنا ویسته او اوبه نه لري. ویحک یا حیی ما او دغه زما حال سره پرېږده، ما د محمد څخه بې له صدق او وفا بل شی نه دی لیدلی. مګر حیی نور هم کعب د شپشتو پر درخته خېجاوه تر څو چې په الله سره یې دا عهد او وعده ورسره وکړه. ویل که قریش او غطفان لاړه او په محمد یې څه ونه کړه، زما دې په الله سره قسم وي چې زه به ستا سره ستا په قلا کې پاته کېږم او هر څه چې تا ته پېښېده ما ته دې هم هغه راپېښ. خو اوس دغه موقع د لاسه مور کوه، دغه خبرې ورته کوي څو هغه هم موافقه ورسره وکړه او هغه عهد او وعده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بني قریظه د یهودو په مابین کې وه هغه یې ماته کړه. دغه عهد او وعده پر یوه ورقه نوشته شوې وه، یهود ور ولاړ شوه، هغه کاغذ یې څرې کړي او اوس یې دا اراده وکړه چې په عملي ډول سره هغه عهدونه مات کړي چې په دې ډول سره د بني قریظه یهود د مسلمانانو پر ضد د مشرکانو ملګري شوه. ورونو الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا، یعنی خامخا به د مؤمنانو سره په عداوت او دشمنی کې تر ټولو خلقو یهود ډېر سخت او شدید وي او هغه کسان به شدید وي چې مشرکان دي. نو د مسلمانانو اشد دشمنان اول یهود او بیا مشرکان شو.
د یهودو دشمنی د اسلام او مسلمانانو سره همیشه او ابدي ده. زموږ او د یهودو ابدي دشمنی په کتاب الله سره ثابته ده. او کنن ورځ یو څوک دا فکر کوي چې یهود او د هغو د لاس آله نصارا د مسلمانانو دوستان دي، هغه څوک یا منافق د دوی د جملې څخه دی یا احمق دی. الله جل جلاله دوی زموږ دشمنان بللي دي او دغه کسان یې دوستان بولي. خیر، یهودو د خپل عادت سره سم خپل عهد او میثاق مات کړ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر ورسېدی چې په یهودو کې غیر عادي حرکتونه لیدل کیږي، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات درلوده چې حالات به ورته راوړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې یهود غیر طبیعي حرکتونه کوي، ځانونه و جنګ ته تیاروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده چې دغه دوه د انصارو مشران و، او عبد الله ابن رواحه او خوات ابن جبیر و یهودو ته ورولېږل. ویل ولاړ شئ وګورئ چې دغه خبر چې د دغه قوم په باره کې ما ته را رسېدلی دی صحیح دی که یا. که پوه سواست چې یهود پر خپل عهد ولاړ دي، نو دا خبره په ښکاره وکړي او ټول مسلمانان په خبر کړي چې خلق ثابته پاتې شي. یعنی دغه 3000 نفر چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دي مطمئن شي، او چې وعده ماته کړې وه نو غږ مه لرئ، صرف ماته یوه اشاره وکړئ، زه پوهېږم. اوس چې دغه 2 نفره د انصارو مشران د هغه 2 نفرو په ملګرتیا د بني قریظه و یهودو ته ورغله، د خبرو غوښتنه یې وکړه، غواړي چې خبرې ورسره وکړي. مګر د بني قریظه مشرانو د خبرو په عوض کې شکنځل او بدویل کول. دغه نفر ورته وویل هغه عهد چې ستاسې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې و. یهود ویل رسول الله څوک دی؟ زموږ او محمد په مابین کې نه عهد شته نه عقد. په ښکاره وویل چې دوی عهد او وعده مات کړي دي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه و دوی ته په بدویلو شروع وکړه. مګر سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه منع کاوه او ویل یا سعد، هغه شی چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه تر ښکنځلو او بدویلو لوی دی. زموږ او د دوی په مابین کې فقط د خولې خبرې نه دي بلکې تر دغه لوړ کارونه دي. نو د انصارو ډله بیرته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. کوم وخت چې هلته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې څه خبر و؟ دوی ویل یا رسول الله عضل او قاره. فقط دا یوه اشاره وه چې یهودو غدر وکړي. که ستاسې په یاد وي موږ مخکې د دغه 2 قبیلو قصه د ماء رجیع په نامه سره درته کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 یا 6 نفره اصحاب کرام یې په غدر او خیانت سره شهیدان کړ. هغه چې عاصم او خبیب پکښې وه، سره د دې چې جوار یې هم ورکړی و او خیانت یې وکړي. نو کوم وخت چې دوی ویل عضل او قاره یعنی غدر یا رسول الله، او دا معلومه خبره ده چې په دغه اوسني حال کې د یهودو خیانت د مسلمانانو دپاره ډېر لوی خطر دی، ځکه د دوی په خیانت سره د جنوب شرق لار پر مسلمانانو ورخلاصه شوه او د کفارو لشکرو ته لار ور ایله شوه. خندق بې معنا شو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ اواز سره وویل الله اکبر، د کامیابۍ زیری درکوم. ورون، تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه شئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابۍ زیری ورکوي. خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعدې تصدیق و. خیر، نور مسلمانان نسوه پوه چې یهودو خیانت کړی دي، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان شو چې یهود اوس هم پر هغه خپل عهد ولاړ دي. مګر د یهودو د خیانت خبر بیا هم پټ نسو پاته. خبر قرار نشریدی چې د بني قریظه یهودو عهد مات کړی دی او د جنوب شرق لار را باندې را خلاص شو. خطر اوس ډیر لوی او د 2 طرفو څخه شو. یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو 10,000 لشکر پروت دی او په هر لحظه کې دا امکان شته چې تر خندق ور واوړي، او بل د جنوب د طرفه
د بني قریظه د یهودو حمله. خیر د شمال و طرف ته خو بیا هم خندق شته، مګر د جنوب شرق و طرف ته هیڅ ساتنه نشته، چې دا نو د خندق په غزا کې د مسلمانانو د پاره تر ټولو حالاتو سختترین او مشکلترین حالت وو، خاصتا چې د مسلمانانو ښځې او کوچنیان هم و دغه خائنو یهودو ته نږدې او بې له حفاظته دي. د مسلمانانو حالت داسې سو لکه الله عز وجل چې د سورة الاحزاب په 10 او 11 نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي: وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یعنی کوم وخت چې د بیرې څخه سترګې رډې او شخې پاته سوې او زړونه تر ستوني او حلقه پورې ورسېده او تاسې پر الله جل جلاله قسم قسم ګمانونه وکړ. سترګې خو د دهشت او حیرت څخه رډې پاته سوې او زړونه چنغړوکو ته ورسېده، یعنی په دونه زور او شدت سره غورځېدل لکه د ستوني د لارې څخه چې د باندې راوځي، او قسم قسم ګمانونه وسوه چې واقعي مسلمانانو به د ځان سره ویل چې دا یو بل ډېر سخت امتحان را باندې راغلی دی، الله دې خیر راته پېښ کړي. ناقص الایمان کسانو به ویل چې د دغه حالت څخه زموږ ژوندي وتل ډېر سخت او مشکل دي. د منافقانو د حال پوښتنه خو مه کوه چې د هغو خبرې بیا په وروستنیو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړه سوه او په سخت ریږدېدلو سره ورېږدول سوه. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا کړه سوه. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی ځینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیصر او کسرا په خزانو وعدې راکوي، او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې په اطمینان سره دی د قضای حاجت دپاره ولاړ شي. او ځینو بیا په عام مجلس او د خلقو په حضور دا اجازه غوښته چې خپلو کورو ته ولاړ شي، او دوی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپلو کورو ته ولاړ شو، زموږ کورونه تر مدینې منورې د باندې دي، موږ پر بیریږو چې یهود حمله پر ونه کړي. حتی په بنو سلمه کې هم د تیښتې اراده پیدا سوه. دلته په دغه مشکل حالت کې منافقانو په تیښته شروع وکړه، کرار خپلو کورو ته ځي، هر یو پر خپل اهل او اولاد بیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پرېښاوه. حتی د واقعي مسلمانانو ډېر نفر د یهودو د دغه خیانت په اورېدلو وبېرېده، او ډېر صادقه مسلمانان د منافقینو د دغه تیښتې تر تاثیر لاندې سوه او دوی هم لاړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه 3,000 نفرو څخه فقط 300 نفره پاته دي. تاسې دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بني قریظه د یهودو د خیانت په سبب د مسلمانانو و لښکر ته پېښ شو. د هغه 3,000 نفرو څخه چې خندق یې ساتي او پیره یې کول، اوس فقط 300 نفره پاته سوه او نور ټول خپلو کورو ته ولاړه، غواړي چې کورونه وساتي. اوس چې یهودو عهد مات کړي، غواړي چې جنګي اقدامات او تجاوزونه وکړي، نو هغه اول شی چې د هغه په باره کې فکر وکړي هغه دا و چې ویل تر ټولو د مخه به د مسلمانانو ښځې او کوچنیان واخلي، ځکه دوی خبر وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دننه په مدینه منوره کې ښځې او کوچنیان په یوه قلا کې پرې ایښي دي او مسلمانان د باندې خندق ساتي. نو یهودو ویل وبه ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ښځو او کوچنیانو د ساتنې لپاره کم جنګي خلق او پیره پرې ایښي دي که یا که څوک نه و پرې ایښي، فقط ښځې او کوچنیان وه، حمله به پر وکړو، او دا به زموږ دپاره اول غنیمت وي چې ښځې، منځیانې او هلکان مریان دي. ورونو حالات ډېر خطرناکه دي، واقعا هم په قلا کې بې له ښځو او کوچنیانو بل څوک نشته، ځکه ټول مسلمانان هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خندق ساتنه کوي. نو یهودو 2 نفره جاسوسان د معلومات لپاره ولېږل چې ولاړ شئ وګورئ چې په قلا کې د ساتنې لپاره څوک شته که یا. دغه نفر نږدې و قلا ته ورغله، ویلې ده چې په قلا کې ښځې دي، دې خوا ها خوا ته ځي، نر نه معلومیږي.
بیا دغو نفرو د خپل مابین څخه یو نفر ورولېږي چې ته ښه ورنږدې شه او پوره معلومات وکړه چې څوک خو به نه وي. دلته نو صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه و دغه یهودي ته متوجه شوه او اوس به قصه په خپله و صفیه رضی الله تعالی عنها ته پرېږدو. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي د یهودو یو سړی مې ولیدی چې شاوخوا پر قلا راګرځي او دا داسې وخت دی چې د بني قریظه یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد مات کړی دی او دلته هم په قلا کې داسې څوک نشته چې زموږ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او نور مسلمانان د دشمن مخ ته ولاړ دي. که دلته یو څوک پر موږ حمله وکړي مسلمانان د هغه خپلې مشغولتیا په سبب موږ ته نشي راتلی. نو وایي و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورغلم چې هغه هم زموږ سره په دغه قلا کې و او ورته مې ویل یا حسان دغه یهودي لکه څرنګه چې ته وینې شاوخوا پر قلا راګرځي او په والله زه د مسلمانانو پر ناموس د یهودو د طرفه نه یم مطمئنه. که دغه یهودي و نورو یهودو ته خبر وروړي ممکن حمله را باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان هم هلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو ورکښته شه دغه سړی ووژنه. حسان ورته وویل په والله ته پوهېږې چې زه د دغه کار نه یم. صفیه وایي نو مې په خپله د یهودي د وژلو اراده وکړه. د قلا څخه مې یو لرګی را سره واخیستی او ورکښته شوم. دغه یهودي ته پټه شوم. کم وخت چې یهودي زما و برابرۍ ته راورسېدی په لرګي مې پر سر وواهه. سړی غزار سو او تر هغو مې واهه چې ومې وژي. بیرته و قلا ته راغلم او حسان ته مې وویل چې ورشه د دغه سړي سامان واخله. ما په دې سبب نه واخیستی چې دی نر و. حسان ویل زه د ده سامان ته ضرورت نه لرم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ورغله د سړي سر یې ورپرېکړ. ورونو تاسو ښه متوجه شئ دا د ښځې ایمان شجاعت تدبیر او عمل و. د سړي سر یې پرېکړ او لوړ و قلا ته وختل. ګوري چې دغه وژل سوی نفر نور ملګري لري که یا خو هلته یې څو نفره ولیده او دغه سر یې د هغو پر طرف ور وغورځاوه. هغو چې دغه سر ولیدی ویل قلا په خلقو ډکه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه صفیه رضی الله تعالی عنها دغه کار د مسلمانانو د ښځو او کوچنیانو د ساتنې سبب وګرځېدی. یهودو دا فکر وکړي چې په قلا کې ډېر جنگي خلق شته. حال دا چې قلا په کلي ډول د نورو څخه خالي وه او دوهم واره د دغسې عمل پر کولو اقدام او جرأت ونه کړي. د مسلمانه ښځه دغسې ایمانداره دلاوره او با تدبیره وي. نه دا چې عمر یې په پیشن او درشن په غیبتو او لغازو تېرېږي. دغه صفیه رضی الله عنها و چې خپل زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یې فارس او جنگي قهرمان تربیه کړي. زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و دی به په یوه تاریک ځای کې یوازې پرېښاوه. که به هغه ژړل دی به واهه. خلقو به دا ملامتول چې هغه کوچنی دی او ته ظلم ورسره کوې. دی به ویل زه داسې تربیه کوم چې فارس دین جوړ شي. د فارس څخه مقصد جنگي پهلوان او شجاع دی. نو رښتیا هم د زبیر څخه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه جوړ شو. صفیه داسې نه وه لکه د نن ورځې ښځې چې خپل اولادونه بیرېدونکي او نازولي پاسته او نازک تربیه کوي. هیڅ کله داسې نه وه. خوندو دا مسئله د تربیې مسئله ده. زه نه وایم چې د خپل اولادو سره محبت مه کوئ بلکې خپل اولادونه شجاع او دلاوره تربیه کوي. تاسې نه ګورئ چې د صفیې په شجاعت او دلاوري پوره قلا وساتل شوه. تاسې فکر وکړئ که دا دغه کار ونه کړي نو څه پېښېږي؟ ښه خیر. هلته پر مسلمانانو محاصره ډېره سخته شوه. اوس فقط هغه 300 نفره دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاته دي او د خندق څخه دفاع کوي. پر مسلمانانو ډېر فشار راغلی. کفار غواړي چې تر خندق ور واوړي او مسلمانان یې نه پرېږدي. دفاع کوي او هلته بني قریظه د جنگ دپاره ځانونه تیاروي چې د جنوب د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي. څوک نه خبر و او نه پوهېده چې دشمن به د کومه ځای څخه را باندې راسي.
ځینې مسلمانان به یو وخت د ضرورتو د پوره کولو دپاره کورو ته تله، بیا به بیرته راتله، چې په دغه جمله کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه یو وخت کور ته ولاړی او هلته ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولیدي چې سعد رضی الله تعالی عنه زغره اغوستې ده، توره او سپر ورسره دي، د میدان جنگ سړی دی، خو بدبختانه دغه زغره چې د اغوستې وه دا صحیح زغره نه وه، زړه او پر ځګر سری وه، ځګر یې ښکاره و. سبحان الله، د مسلمان زړه دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وویل زه د دغه سری ځای څخه پر ده بیریږم، ټول بدن یې پټ دی مګر دغه یو ځای یې ښکاره دی، او د زغرې څخه مقصد دا دی چې ټول بدن په پټ وي، مګر صحابه کرام غریبان وه، د نیستۍ په سبب یې دغه زړه زغره اغوستې وه. خیر، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بیرته خندق ته ولاړی او هلته د کفارو د طرفه غش ویشتل شروع شو. د الله جل جلاله په اراده د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پر هغه لږ ځای غشي وموښتی او زخمی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غشي ځنې وکشي، خو د زخم څخه فواره غوندې وینې راوځي. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه وینې ودرېږي، خو وینې نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه اوسپنه په اور کې کښېښول چې ښه سره سوه، نو یې دغه زخم ورداغ کړي او داغېدل آخري دوا ده، یعنی چې د نورو علاجو څخه انسان ناامیده شي بیا نو دا ایښول کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکی آخر الدوا. نو په دغه داغېدو سره وینه ودرېده، خو یو څه موده وروسته بیا د زخم خوله خلاصه سوه او بیا وینه بهېدل شروع سوه. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دې مسجد نبوي ته بوتله شي او هلته دې علاج وشي. سعد رضی الله تعالی عنه یې مسجد ته بوتي، هلته یې خیمه ورته ودرول او هلته یې علاج کېدی. او هغه څوک چې د زخمیانو علاج یې کاوه د انصارو څخه یوه ښځه وه چې نوم یې رفیده و، او دا په اسلام کې هغه اوله ممرضه یا نرسه یا جراحه ده چې د زخمیانو علاج کوي. خیر، دلته په مسجد نبوي کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه علاج کېږي. امام بخاری رحمه الله روایت کوي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دلته په دغه مریضه کې و الله جل جلاله ته دعا کول او ویل به الهي تا ته معلومه ده چې ماته د هیڅ چا سره ستا په لار کې جهاد کول دونه ډېر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش و. او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لرې کړي. که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ژوندی پاته کې چې د هغو سره ستا دپاره جهاد وکم، او که د نور جنگ ایسته کړی وي نو مې دغه زخم مه جوړوي او مرګ مې د دغه زخمه څخه کې. او د دعا په آخر کې یې وویل الهي تر هغو مې مه وژنې چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نشي. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نو دلته په مسجد نبوي کې پرېږده چې د زخم علاج یې کېږي. هلته په خندق کې پر مسلمانانو ډېره سخته او ټینګه محاصره لګېدلې ده، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یوه لمانځه وروسته خپل رب عز وجل ته دعا وکړه او ویل اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه مسلمانانو ته وکتل چې د ده علیه الصلاة وسلام تر شا یې لمونځ کاوه او ویل والله د مځکې پر مخ بې له تاسې څخه بل داسې څوک نشته چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي. ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغو مسلمانانو شاهدی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته په خندق کې وه. هغه وخت د ټوله مځکې پر مخ بې له دغه مسلمانانو څخه بل داسې څوک نه وه چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي.
حتی په آسماني عادیانو کې هم خلقو تغیر راوستلی وو. وحدانیت بالکل نیست او نابود وو. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دعا قبول کړه. الله عز وجل په خپل قدرت داسې یو کار جوړ کړي چې د هغه په واسطه دشمن ذلیل سو او ډلې سره وپاشل سوه. هغه داسې نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي چې اصلا د غطفان د قبیلو څخه وو او په مکه مکرمه کې اوسېدی، کافر او مشرک او د کفارو ملګری وو. په دغه لحظو کې الله عز وجل د هغه په زړه کې ایمان ور واچاوه. ورونو ښه فکر وکړئ، په دغه لحظه کې چې مسلمانان په بیره، خوف او محاصره کې دي، شمیر یې لږ او ضعیفه دي، آیا د دشمن د طرفه څخه یو څوک مسلمانېږي؟ د دغه نعیم اسلام په خپله یوه معجزه ده، دا الهي مداخله ده. مسلمانان محاصره دي، په مرګ محکوم دي، په هر لحظه کې دا امکان شته چې فنا کوونکې حمله دي پر وشي او دوی دې ټوله ختم شي. په دغه وخت کې څوک ایمان راوړي؟ مګر دا الهي مداخله وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبلېده وه. نعیم ابن مسعود چې د کفارو ملګری دی او د مکې مکرمې د اشرافو څخه دی، په دغه وخت کې مسلمان شو. د کفارو د لښکره څخه په پټه ووتی او د مسلمانانو خیمو ته ورغلی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښېنستی او ویل یا رسول الله زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وانک رسول الله. او نعیم وویله چې زما په اسلام بې له تا څخه بل هیڅوک نه دي خبر، نو امر کوه څه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا نعیم ته یو نفر یې، زموږ سره په لښکر کې ستا وجود موږ نه زیاتوي. موږ 300 نفره یو، په تا به 300 او یو نفر سو، کم فرق یې ونه کړي. او دشمن 10,000 نفره دی، نو که دې په وسه پوره وي چې دوی سره وپاشې او موږ د دې حملې څخه خلاص سو، دغه کار وکړه. نعیم ویل یا رسول الله د دغه کار د پاره یې باید ووایم، یعنی د دوی د پاشلو د پاره مجبور یم چې درواغ ووایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وی وایه، ځکه جنگ خطا ایستل دي. ورونو دا معلومه ده چې درواغ ویل حرام دي، مګر په جنگ کې او دغه ځایو کې د دشمن د پاشلو د پاره جائز او روا دي، بلکې ښه کار هم دی. بیا نو نعیم بیرته کفارو ته ورغلی. هلته ډېره ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې په عملي کولو یې شروع وکړه. نعیم ابن مسعود د مکې مکرمې د مشهورو خلقو څخه و، د قریشو د رئیسانو د حضور سړی و، او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د قبیله وه ښه علایق درلوده. د بني قریظه د یهودو پخوانی دوست او آشنای و. دغه یهودو ته به د جاهلیت په وختو کې هم د ملاقات او لیدنې دپاره ورتلی. مقصد دا چې نعیم معروف شخص و او د قضیې د ټولو اطرافو سره معرفي و او ښه مناسبات یې ورسره درلوده. اوس یې د هغه خپلې نقشې په عملي کولو شروع وکړه او اول یې د بني قریظه د یهودو څخه شروع په وکړه. د کفارو د لښکر څخه رهیسو او د بني قریظه و یهودو ته ورغلی. د یهودو مشران یې سره راټول کړه. ویل تاسې خو ما ښه پېژنئ چې زه څوک یم؟ هغو ویل هو. ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څونه دشمني لرم؟ ویل هو. ویل دا خو به هم در معلومه وي چې ستاسې څونه دوست یم؟ هغو ویل هو صحیح ده، او وایه څه پېښه ده؟ ده ویل خبره دا ده چې قریش ستاسې په مثل نه دي. دغه ښار ستاسې ښار دی، په دغه ښار کې ستاسې مالونه دي، ستاسې اولادونه او ښځې دي. تاسې نشئ کولی چې دغه وطن پرېږدئ او بل ځای ته ولاړ شئ. او اوس قریش او غطفان د محمد او د هغه د ملګرو د جنگ دپاره راغلي دي، او تاسې هم پر محمد او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن، د هغو پر مالو، د هغو پر ښځو د قریشو او غطفان کومک کوئ. اوس نو که قریشو او غطفان د چور او حملې موقع پیدا کړه، خو حمله به پر وکړي، او که موقع نشو ورته برابره، خپلو وطنو ته به ولاړ شي.
تاسې او محمد به سره پرېږدي او بیا به محمد ستاسې څخه خپل انتقام واخلي. یهود ویل نو موږ باید څه وکړو؟ نعیم ویل د قریشو او غطفان په ملګرتیا تر هغو جنگ مه کوئ څو ګرو یې نه مې درکړي. یهود ویل څنګه ګرو؟ نعیم ویل د قریشو څخه وغواړئ چې 10 نفره خپل مشران ستاسې سره په قلا کې پرېږدي. بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پرېږدي چې دوی دې ولاړ شي او هغه مشران دې پاتې وي. دغه نو ستاسې دپاره ضامن شو چې دوی به خامخا جنګ کوي. یهود ویل دا ښه فکر دی. نعیم د یهودو څخه رهي شو او د کفارو لښکر ته ورغلی. دلته یې د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړه. هغو ویل څه پېښه ده؟ نعیم ویل تاسې راټول شئ، زه به مو خبر کم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول شو. نعیم ورته کښېنستی. ویل تاسې خو ما پېژنئ چې زه څوک یم؟ ویل هو. ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد څونه دښمن یم. ویل په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه نعیم چې د اصله مشرک و او اوس 45 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. که دی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکیانو څخه وای نو به د مسلمانانو سره جنګ نه کولای. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد و. نعیم ویل چې زما دوستي او اشنایي به د یهودو سره هم در معلومه وي. ویل هو، خبره څه ده؟ نعیم ویل د یهودو څخه یو ډیر بد خبر راته راغلی دی. قریش ویل څه خبر؟ نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل عهد او وعده مات کړه او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ شئ او دوی به محمد